السلام علیکم ملګرو، څنګه یاست؟ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. ملګرو، په دې ویډیو کې به ستاسو د فیسبوک د آیډي د ایټ پرینټ بټن د ختمولو طریقه در وښیم. ستاسو څرنګه کولی شئ په خپل آیډي کې د ایټ پرینټ بټن ختم کړئ. نو بیا به له هغه وروسته تاسو یوازې خلک فالو کولی شئ او تاسو به خلک فرینډ ریکویسټ نشئ کولی. نو که تاسو غواړئ چې په خپل آیډي کې د ایټ پرینټ بټن ختم کړئ نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست او یا تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او سره څنګ کې د ګنټې په نښان باندې هم کلک سره وکړئ او فعال آپشن کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت ورسیږي. نو راځو ویډیو پیلوو. نو ملګرو، دې نه مخکې به تاسو اول راسئ فیسبوک ته او بیا به دا کونج کې د دریو خطو باندې کلیک وکړئ او بیا به لاندې راسئ او بیا دلته د سیټینګ پرایوسي باندې کلیک وکړئ او بیا دلته د سیټینګز باندې کلیک وکړئ او لاندې راسئ او بیا دلته د پبلیک پوسټ باندې کلیک وکړئ. نو دوستان، اوس به دغه ټولې اپشنې دلته تاسو پبلیک ته واړوئ. تاسو به دغه درې څلور اپشن دي دغه به ټول تاسو پبلیک ته واړوئ. نو دا رقم ما پبلیک ته اړولې تاسو بیا هم دې رقم سره ټولې پبلیک ته واړوئ. نو کله چې مې دا پبلیک ته واړولې نو له دې څخه به بیا ووځئ او دلته به تاسو پرایوسي سیټینګ ته راسئ. دلته به د پرایوسي سیټینګ باندې به کلیک وکړئ او لاندې به راسئ او دلته به د او کن سینډ یور فرینډ ریکویسټس تاسو په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. نو تاسو کله په دې باندې کلیک وکړو نو تاسو دغه رقم دوه اپشن راړوي. نو اوس به تاسو دغه د ایوری ون چې دا ټیک مار راواخلئ دلته به د لاندې د پرینټ اف پرینټ باندې بیا ولګوئ. نو تاسو کله دغه په پرینټ اف پرینټ باندې د ټیک مار ولګاوو نو له دې وروسته ستاسو په فیسبوک په آیډي کې د ایټ پرینټ بټن ختم سو. نو اوس به یوازې تاسو خلک فالو کولی سي. نو دوستانو، دغه یو مخ هم نه ختمیږي. هغه ملګري چې تاسو سره ملګري وي هغو ته به دغه د ایټ پرینټ بټن راړوي. ستاسو د ملګرو ته به هم دغه د ایټ پرینټ بټن راړوي. نو هغه کوم کسان چې تاسو سره نه دي ملګري نو هغو ته به دغه د ایټ پرینټ بټن نه راړوي. هغو ته به یوازې د فالو بټن راړوي. نو هغه کسان بیا یوازې تاسو فالو کولی سي او هغه بیا تاسو ته فرینډ ریکویسټ نشي کولی. نو دوستانو، دې رقم سره تاسو په خپل فیسبوک په آیډي کې د ایټ پرینټ بټن ختمولی سئ. نو دوستانو، کوم ویډیو خوښه سوې ویډیو سره لایک کړئ او د نورو داسې خوندورو ویډیوګانو لپاره د خان ټیک په نوم چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان الله مو مل شه.